پیل هم د مهمو پیښو په څټکو کوو. جاپان کې د افغانستان د سفارت د فعالیتونو ځنډېدل. د سیګار د فعالیتونو د درولو په اړه د اسلامي امارت د بیان څرګندونې. د سږکال د حج په مراسمو کې د حاجانو د ګډون په اړه د اوقافو د وزیر خبرې. او په پاکستان کې د بلوچ بیلتون پالو له لوري د نویو عملیاتو اعلان. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن شنبه د سلواغې 11 اوس هم بشپړ خبرونه. جاپان کې د افغانستان سفارت فعالیتونه وځنډېدل. توکیو کې د افغانستان سفارت د تیر حکومت سفیر شهیدا ابدالي لیکلي چې له توکیو ووت او سفارت ترې پاتې شو. هغه پر ایکس پوسټ کې خپل ماموریت ناتمامه یاد کړی دی. دغه سفارت د تیر ډسمبر په 26مه هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د روانې جنورۍ پر 11مه به یې ټول فعالیتونه سیاسي او کنسولي وځنډول شي. تر دې مخکې هم په ځینو نورو هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سفارتونو فعالیتونه بند شوي، خو تر اوسه اسلامي امارت توکیو ته د کوم سفیر د معرفي کولو او یا هم دوی ته د دغه سفارت د سپارلو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکي دفتر یا سیګار اعلان کړی چې د دې ادارې فعالیتونه به سبا یکشنبې په ورځ ودرول شي. دغه اداره چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د کانګریس لخوا جوړه شوې وه، په افغانستان کې د امریکا د 148 میلیارد ډالرو مرستو د لګښت د څار دنده یې پر غاړه درلوده. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد افغانستان کې د یاد ادارې د فعالیت درېدو په غبرګون کې ویلي چې د یاد بنسټ فعالیت درول په افغانستان کوم اغیز نه لري او نه یې د افغانستان لپاره کومه ګټه درلوده. د ارشاد، حج او اوقاف وزیر شیخ نور محمد ثاقب ویلي چې د سعودي عربستان له لوري افغانستان ته د سږکال لپاره د 10,000 حاجیانو د حج سهمیه ورکړل شوې او د جدي هڅو په پایله کې د سعودي حکومت لخوا په راتلونکو کلونو کې د دې سهمیې د زیاتولو ژمنه هم ترلاسه شوې ده. ثاقب وایي سږکال د هر حج کوونکي ټول لګښت 216,400 افغانۍ ټاکل شوی چې د تیر کال په پرتله د هر حاجي په لګښتونو کې 15,690 افغانۍ کموالی راغلی دی. هغه ویلي چې سږکال بیا د حج پروسې ټولیز لګښت 2,818,307,200 افغانۍ ټاکل شوی دی. د آریانا افغان هوایي شرکت رئیس ملا بختالرحمن شرافت د فلای دوبۍ نړیوال هوایي شرکت له رئیس شیخ حماد عبیدالله سره کتلي. په دې لیدنه کې د دواړو هوایي شرکتونو د تخنیکي او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې شوې دي. د آریانا افغان هوایي شرکت د خبرپاڼې له مخې د فلای دوبۍ شرکت رئیس د بشري همکارۍ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې فلای دوبۍ شرکت چمتو دی هغه مسافر چې د آریانا افغان هوایي شرکت له لارې دوبۍ ته لیږدول کیږي د نړۍ له نورو مهمو هوایي سکتورونو سره ونښلوي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په یوه خبرپاڼه کې ویلي د روانې جنورۍ میاشتې پر 29مه د افغانستان له خاورې 15 قاچاقونکي د دغه هیواد خاورې ته ننوتلي او له تاجکستاني پولساتو ځواکونو سره په جګړه کې 3 تنه وژل شوي او 2 نور بیرته د افغانستان خاورې ته راتښتېدلي دي. خبرپاڼه کې 2 دغه وژل شوي کسان د تخار د چاب ولسوالۍ د وریچه کلي اوسیدونکي جاوید او راشد او یو بل هم د چاب د انجیر کلي اوسیدونکی صابر ښودل شوی دی. خبرپاڼه کې راغلي چې له دغو کسانو سره وسلې او نشه یي توکي هم نیول شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ویلي چې د تیر کال په پرتله د شیرخان بندر له لارې د افغانستان صادرات 80% زیات شوي دي. د یادې خونې د صادراتو او پانګونې د پراختیا مدیر
مسعود وحدت ویلي چې هره ورځ له 50 څخه زیات موټر د شیرخان بندر له لارې تګ راتګ کوي او د افغانستان کورني تولیدات تاجکستان، چین، روسیې او قرغیزستان ته لیږدوي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان په کورنیو تولیداتو کې سبزیجات، ممیز، کچالو، میوې او نور توکي شامل دي چې له پاکستان سره د سوداګرۍ تر ځنډ وروسته د هیواد لپاره د صادراتو ښه زمینه برابره شوې ده. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1500 کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد کمیسیون د راپور له مخې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه 302 کورنۍ چې 1540 کسان کېږي هیواد ته راستانه شوي دي. یاد کډوال د هرات د اسلام کلا، د نیمروز ورېښمو پله، د هلمند د بهرامچی، د کندهار سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو راستانه شوي دي. د خبرپاڼې له مخې تېره ورځ 514 راستانه شوي کورنۍ چې 2845 کسان کېږي خپلو سیمو ته لیږدول شوي او له 408 کورنیو سره مرسته هم شوې ده. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې له کابل او اسلام آباد غوښتي چې هغو 10,000 کانټینرونو ته یوازې د یو ځل تګ اجازه ورکړي چې د لارو تړل کېدو له امله شاوخوا 100 ورځې راهیسې په بندرونو کې بند پاتې دي. د دغه خونې غړي وایي چې د یادو کانټینرونو بیا صادرات به درانه مالی زیان واړوي او دا زیان 15 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې له 115 ورځو راهیسې د سوداګرۍ بندښت افغان صادروونکو ته 233 میلیون ډالر او افغان واردوونکو ته هم نږدې 126 میلیون ډالر زیان رسولی دی. د یادې خونې رئیس خانجان الکوزي ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور له لوري د دغو توکو د خوشي کولو هڅې دوام لري، خو اوس حکومتونه باید عمل وکړي او ستونزه حل کړي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو سنا جرګې ته ویلي چمتووالی روان دی چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز سپیک افغانستان ته وغځول شي او د پاکستان چین افغانستان 3 اړخیز چوکاټ بیرته فعال شي. دوی ټینګار کړی چې له چین سره ستراتیژیکه ملګرتیا د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ مهمه ستنه ده او اسلام آباد د یو چین تګلارې ملاتړ کوي. دا راپورونه داسې مهال ورکول کېږي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر ډول سوداګري او سوداګریزې لارې تړلې دي. بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ یا BLA د خپل رسمي چینل هکل له لارې اعلان کړی چې په بلوچستان کې د هیروف عملیاتو تر چتر لاندې بریدونه پیل کړي دي. د دغه غورځنګ مشر بشیر زی بلوچ په ویډیویي پیغام کې د هیروف د 2یم پړاو عملیاتو د پیل اعلان کړی او له بلوچ ښځو او سړیو یې غوښتي چې له کورونو راووځي او د دوی په وینا د پاکستان پوځ پر ضد د ملي ازادۍ جګړه کې برخه واخلي. هغه ویلي دا جګړه پریکړه کوونکې ده او مقاومت باید دوام ومومي. ویل کېږي چې بشیر زیب خپله هم د دغو عملیاتو په لومړۍ کرښه کې شامل دی. همدارنګه راپورونه وایي چې د بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ له نن سهار راهیسې د بلوچستان مرکزي ښار په ګډون 11 ښارونو او لویو سیمو کې سخته جګړه پیل کړې او د پاکستاني پوځیانو مرکزونه او اهداف یې تر پراخو بریدونو لاندې نیولي دي. د راپورونو پر بنسټ د بلوچ ازادي غوښتونکي غورځنګ د پیل شویو عملیاتو په جریان کې له 100 ډیر پاکستاني پوځیان وژلي او دغه راز یې 9 نور پوځیان ژوندي نیولي دي. په ورته مهال د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل ویلي چې بلوچان د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره راپورته شوي دي. هغه د بلوچانو پر وړاندې د پاکستان اوسنۍ تګلاره ننګولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ویلي تهران هغه مهال د اټومي مذاکراتو بیا پیل ته چمتو دی چې دا خبرې د متقابلو ګټو او درناوي پر بنسټ ترسره شي. عراقچي دا څرګندونې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په استانبول کې د یوې ګډې خبري ناستې پر مهال کړي دي. نوموړي ټینګار کړی چې د ایران دفاعي او توغندیز توان به هیڅکله د مذاکراتو موضوع نه وي. عراقچي دا هم ویلي چې د ایران دفاعي چمتووالی د 12 ورځنۍ جګړې تر کچې ډیر لوړ دی او خبرداری ورکړ چې هر ډول تیری به له پخوا سخت او سمدستي ځواب ولري.
بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچي ترکیې ته په سفر کې دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییز وضعیت او روانو بدلونونو په اړه خبرې کړې دي. دواړو لورو د ایران او ترکیې ترمنځ پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی. راغچي د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ پر ارزښت ټینګار کړی او د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. اردوغان هم ویلي چې سیمه نوې شخړه نشي زغملی او ټول لوري باید د خبرو لاره خپله کړي. وروستی خبر هم دا چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ټرمپ ادارې اسرائیل ته د 4.8 میلیارده ډالرو او سعودي عربستان ته د 9 میلیارده ډالرو په ارزښت د وسلو پلور منظور کړی دی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه پریکړه په داسې حال کې شوې چې د ایران پر ضد د احتمالي پوځي بریدونو په اړه سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. راپور زیاتوي چې دا چاره د غزې اوربند او تر جګړې وروسته د بیا رغونې د پلان له بهیر سره هم تړاو لري، خو د راتلونکو پړاوونو لپاره د نړیوال امنیتي ځواک ځای پر ځای کول او د حماس بېوسلې کول لویې ننګونې بلل کیږي. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.